زه د پښتو ادبي سوسایټۍ ځوان او تکړه او خوږژبې شاعر او نذیر الحق کریم صاحب دا وقار علي شاه دریاب دی دی زمونږ د چینل دی الوت یوټیوب چینل دی دی زمونږ هر پروګرام چې دی نو هغه چینل باندې خورئ نو دا زمونږ د ادبي سوسایټۍ کلک ملګری دی او بلا خوبۍ دي بلا ډېره خوبۍ دي دومره خوبۍ دي یو خو دا د چینلو دا شعر ښه لیکي خو شعر وایي ډېر مزه اوس پرې واورئ ډېره مننه بس ټیک اول خو افکار صاحب ته ډېره مبارکي د نوي کور او موده پس ناسته ده ځکه چې تقریبا دا یو نیم دوه کاله کېږي چې موږ ناسته نه وه کړې داسې شریکه ما و منځ کې افکار صاحب ته ویل چېرته په دی جاسمین ګارډن کې کښېنو خو هغې بس داسې سمې ونه خوړو زه کلام وړاندې کوم چې دغه نه مخکې د کلام نه مخکې دوه شعرونه دي چې یادونه دي شوګرد نیمه شپه باران ورېږي یادونه دي شوګرد نیمه شپه باران ورېږي زه ځان ته کوم ستا یوه قصه باران ورېږي او زمونږ یادونه دي شوګرد نیمه شپه باران ورېږي زه ځان ته کوم ستا یوه قصه باران ورېږي او زمونږ قتل شوي یا ارمانه ځوانې مرګه زمونږ قتل شوي یا ارمانه ځوانې مرګه ما بله کړله ستا د یاد ډیوه باران ورېږي دا به ترنم کې ویم چې ما ته کسرې ولیدې ستا دا نازکې سترګې ما ته کسرې ولیدې ستا دا نازکې سترګې تا چې راواړولې د اوښکو ډکې سترګې ما ته کسرې ولیدې ستا دا نازکې سترګې تا چې راواړولې د اوښکو ډکې سترګې زه یې په درسته نړۍ هم بدلولی نشم زه یې په درسته نړۍ هم بدلولی نشم ستا دا خانانې سترګې ستا دا ملکې سترګې مننه زه یې په درسته نړۍ هم بدلولی نشم زه یې په درسته نړۍ هم بدلولی نشم ستا دا خانانې سترګې ستا دا ملکې سترګې نه بیا زارۍ اوري نه منتونه مني نه بیا زارۍ اوري نه منتونه مني دا کله کله چې کړې معشوقې کلکې سترګې دا کله کله چې کړې معشوقې کلکې سترګې شپې ته به ونیسمه د شکرانې روژې شپې ته به ونیسمه د شکرانې روژې خدایه که بیا ووینم د جانان ورکې سترګې مننه شپې ته به ونیسمه د شکرانې روژې خدایه که بیا ووینم د جانان ورکې سترګې لاليه خیال کوه چرته کې ښکارې نشي لاليه خیال کوه چرته کې ښکارې نشي ښکلې همیش ګرځوي ډکې ټوپکې سترګې او ښکلې همیش ګرځوي ډکې ټوپکې سترګې مقصد دی چې دا تڼ لیوالي د ډول د ډنګ لیونی دا تڼ لیوالي د ډول د ډنګ لیونی وقار پیژنو مونږ مستې خټکې سترګې وقار پیژنو مونږ
مست خټک سترګې. ډېره مننه، ډېره مننه. لکه یو بل بل نه دا تخبیه کې مشاعره وه. شفق صاحب د هغې دغه کو د سټیج سکرټر و چې ګوهر د خدای وبخښه هغه ویره د ریډیو خو ده په ریډیو کې د ویونکي دي که نه زما وایي دا ډېر خوښ دي وایي د دې په اواز هم مین یم لکه شفق صاحب پته نه تاسو ته به یاد یعنې مزدور آباد کې وه نو موږ په موږ هم د وقار د اواز ډېر خوږ لګي. ډېره ډېره مننه. وقار ژوندی بریالی اوسې.